د اسلامي غوړېدلې او پرمختللې ټولنې له اصولو څخه لومړی ایمانداري یو اهم بنیاد چې اسلامي ټولنه ورته اړتیا لري هغه عقیده او د دین په ټولو ضرورياتو باندې باور لرل دي او انسانان به خپل خالق د هغه د حکمونو د منلو پر تله پیژني. دوهم د روزمره چال چلند لپاره قانون د یوې پرمختلونکې اسلامي ټولنې د حکومت او نظام د کړو وړو لپاره د مدون قانون ضرورت دی چې د ورځني ژوند ټولې چارې پکې تسجیل شوي وي. دریم تعلیم د اسلامي ټولنې ټولو وګړو ته که هغه نارینه وي او که ښځینه وي د اخروي اعمالو علم او هم په دنیوي چارو علم او پوهه لازمي ده. د نظام د واکدارانو فریضه ده چې په شرعي او سالم چاپیریال کې د تعلیم او تعلم بستر هوار کړي. څلورم عدالت په ټولنه کې د امن او ټکاو د تحقق لپاره باید عدالت د ملت په ټولو وګړو په زورورو او کمزورو یو ډول تطبیق شي حتی تر اقلیتونو پورې. پنځم شورا د نظام چارو ته مشوره کول د اسلامي شریعت یو له اهمو اصولو څخه ده او په ټولو کړو وړو کې یې له اړوندو باخبره او پوهانو سره د مشورې کولو امر ورکړی دی. شپږم د عامه مصالحو او خاصو مصلحتونو توپیر د مقدس اسلام په ټولو اصولو او فروعو کې د عامو ګټو او خاصو مصلحتونو موازنه او تلل شوي او بیا عامو مصلحتونو ته لومړیتوب ورکړ شوی. اووم قوت د نظام او حکومت د پایښت لپاره د هر ډول قوت او پیاوړتیا لرل لازم دی که هغه عسکري وي او که اقتصادي ترڅو وکړای شي د کورني فساداتو او بهرني تدخلاتو مخه ونیسي. اتم ترحم اسلام د رحمت دین دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول عالم لپاره رحمت دی او د اسلام د ټولو حکمونو په تطبیق سره د مسلمانانو او انسانانو په زړونو کې ترحم او شفقت ټوکیږي. نهم سلامتیا اسلام د سلامتیا دین دی. د اسلام نوم له سلام یعنی سلامتیا اخیستل شوی. څوک چې اسلام مني هغه ته مسلم ویل کیږي ځکه چې دی به ټولې ارادې خپلې په ټولو کړو وړو کې د عالمونو رب ته تسلیم. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم زه بلال خو به ولې جهان ویښوم زه بلال خو به ولې جهان ویښوم د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم